سلامونه نه کله دوستانو. په دې وروستیو کې تاسو ګوام خبر شوي به یاستئ ویرجینیا کې همداسې نور ایالتونو کې زیاتره ماشومان دي او یعنې کم عمره خلک دي چې هغه 13 عمر کم دی مس شوي دي یعنې ورک شوي دي او څوک تر اوسه پورې پته هم نشته دی چې مثال چیرته دي او په کوم ځای کې دي. فامیلونه یې ورپسې ګرځي، پولیسو ته یې احوال ورکړی دی، همداسې نور ارګانونو ته یې احوال ورکړی دی، خو تر اوسه پته ورته نه لري. نو دغه ویډیو تاسو کتلی شئ، دغه ویډیو وګورئ. دا په ایټالیا کې دغه په رڼا ورځ باندې په مارکیټ لکه چې مارکیټ نه وځي او وړوکی ماشوم د مور سره دی او یو غل حتی لاس اچوي په همدغه مور سره دی او لاس اچوي چې هغه ورنه واخلي همداسې وتښتي، خو هلته مور محکم نیولی دی، ماشوم هغې ونه شو کړی چې هغه د مور د لاسې وباسي او همداسې واخلي ترېنه. نو دغسې حالتونه د همدلته هم پېښېدی شي، هلته هم پېښېږي، دا اروپا کې، امریکا کې، هر ځای کې دغسې حالت پېښېږي. که چېرته ستاسو بچیان بې سرنوشته تاسو پرېږدئ یا چېرته لوبې ته یې وړئ، همدغسې هملته یوازې پرېږدئ یا پارکونو ته یې وړئ، همداسې نور ځایونو ته که چېرته تاسو وړئ، تاسو باید یو مشر حتما ورسره اوسي. تاسو باید داسې ورته وګورئ چې لکه یو لحظه ستاسو سترګه باید د هغې ځای څخه لرې نه شي، ځکه دلته په یو لحظه کې هر څه پېښېدی شي، یو لحظه کې هر څه واقع کېدی شي. تاسو نه هماغه معشوم کولی شي، هماغه یو لحظه کې تاسو نه وتښتئ او بیا به وروسته ورپسې ګرځي او بیا پیدا کېږي نه. که چېرته پولیس هم به در سره همکاري وکړي، پولیس به دومره درته ووایي چې موږ راپور ولیکو او موږ ګرځو ورپسې تر څو چې مجرم موږ پیدا کړو. نو چې هغې پیدا کړي، هغې نه وروسته به تا ته هغه حواله کړي. نو دا معلومه نه ده چې هغه به پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي. نو دا موږ او تاسو ته دا پیغام راکوي، که چېرته موږ ماشومان لرو، که چېرته موږ فامیلونه لرو، موږ ماشومان لرو، موږ همداسې وړوکې ماشومان لرو، که چېرته موږ پارک ته بیایو، که چېرته موږ مکتب ته بیایو، که چېرته موږ مدرسې ته بیایو، کورسونو ته بیایو، هر چېرته چې وړئ، حتی موږ که چېرته مارکیټونو ته ځو، نو ماشومانو خیال باید تاسو وساتئ. ماشومان باید خپل خوا کې باید تاسو ولرئ، ماشومان باید لرې تاسو پرېږدئ، ماشومان باید داسې ځای ته پرېږدئ چې هلته بې سرنوشته وګرځي. نو هلته د خلکو پام ورته شي چې هلته په اسانۍ سره هغې وکولی شي چې هغه ماشوم ستا جګ کړي او وتښتئ. نو هغه وخت که چېرته داسې خدای ناخواسته چا سره واقع کېږي، نو دا درد به هغې ته پته وي، دا درد به هغې ته پته لګېږي، نورو خلکو ته به دا درد نه محسوسېږي، ځکه هغه ځای چې زخمي وي، هغه ځای چې جوبل وي، نو هغه درد هماغه ځای هغه سړی یا هغه کس احساسوی شي، نه بل څوک. نو مخکې د هغې نه چې تاسو زخمي شئ، مخکې د هغې نه چې تاسو زوبل شئ، دغسې حالت تاسو سره پېښ شي، نو تاسو کوشش وکړئ چې د دغسې وضعیت نه مخکې نه جلوګیري وکړئ، مخکې نه ورته پام وکړئ، مخکې نه پلان ورته جوړ کړئ چې دغلته موږ چېرته چې ځو، موږ باید کوم وکړو، ماشومان باید چېرته وي، ماشومان باید په کوم هلته وي، نو دغسې حالات راپېښېدی شي. نو همداسې که چېرته تاسو مکتب ته بیایئ، همداسې که چېرته بل ځایونو ته بیایئ، لوبې اکثره موږ او تاسو پارکونو ته ځو، اکثره موږ او تاسو داسې ځایونو ته ځو چې هلته سیاحت وي، نو هلته باید همیشه یو مشر، یو 18 نه بره چې عمر وي، هغه باید ورسره اوسي. نږدې په نږدې باید څارنه ورنه وکړي، نږدې په نږدې باید هملته ورسره پاتې شي، تر څو چې دغسې ناوړه کار ترسره نه شي. خدای ناخواسته موږ سره، که تاسو سره یې، که بل سره یې، هر هغه څوک چې دی، هغه که داخلي که خارجي، نو هغه داسې نه ګوري چې دا څوک دی، دا احمد دی، دا محمود دی، دا د چا زوی دی، دا د چا زوی دی. هغه خپل وار ته ګوري، هغه خپل شریک ته ګوري چې په کوم وخت کې هغه کولی شي چې دغه حالت مخ ته ویسي او هغه په هماغه پلان کې کامیاب شي. هغه خپل پلان غواړي چې کامیاب وکړي. هغه ستا په ماشوم باندې کوم دغه نه کوي، هغه ستا ماشوم اخلي، دلته یې اخلي، هلته بل چا باندې خرڅوي، هغه ځای نه اخلي په بل چا یې خرڅوي، هغه په هغه ځای نه اخلي په بل ځای یې خرڅوي. نو هغې ته هغه مجرم دی. مجرم که هر کار کوي، نو هغې ته څه هغه زړه نه خوږوي، هغه هغې باندې کوم درد نه راځي، هغې باندې کوم دغه نه راځي، نو هغه خپل هغه پلان کامیابوي چې 100 روپۍ لاسته راوړي، بس خلاص. نو درد بیا تا ته راځي، ته بیا دردېږې، ته به ژړېږې، ته به دغه کېږې. نو دغه عامه پوهاوی ویډیو ده، مخکې د هغې نه چې دغسې حالات پېښېږي، موږ غواړو چې ټولنې ته وړاندې کړو، ټولنه ورباندې پوه کړو چې مثال دغسې حالات پېښېږي او دلته هم پېښېدی شي. نو مخکې د هغې نه چې دا پېښ شي، تاسو باید جلوګیري ورنه وکړئ.
نو دا کولی شي چې د نورو دوستانو فامیلونو سره چې په امریکا کې دي اروپا کې دي هر چېرته چې اوسیږي په خارج ممالکو کې اوسیږي نو دغه ویډیو ورته شریک کړي او هغې ته ورسیږي تر څو چې هغې د دغسې حالاتو څخه مخکې نه جلوګیري وکړي. بیا هم په خدای مو سپارم او که ویډیو مو خوښ شوی وي لایک کمنټس او سبسکرایب کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ. در بله ویډیو پورې په خدای مو سپارم. ژوندي اوسئ. الله مو مل شه. سلام علیکم.